هېڅ مې ونه ویل. یوه شېبه غلی شوم، بیا مې زړه صبر ونه کړ، چوپتیا مې ورماته کړه. ډاکټر صاحب، که خوښه مو وي غواړم دا ځل ستاسو په ژوند یو څه کرښې ولیکم. مخ یې راوګرځاوه، اننګي یې سپین ځلېدل. ویې ویل سمه ده. یوه شېبه غلی و، بیا یې په پړسېدلو سترګو راوکتل او له خولې یې راووتل. له کومه یې پیل کړم؟ په دې وخت کې دروازه راخلاصه شوه. هماغه ځوان و، د چای پتنوس یې په لاس کې راخستی و. رادننه سو، پتنوس یې په ځمکه کېښودلو، له چاینک یې چای په پیالو کې واچاوه. د چاینک له چوشکې تاوونه ختل، پیالې یې پر میز کېښودې. پیالو کې تور چای زما پام خپل کړ، له پیالو تاوونه پورته کېدل. د قوس میاشتې پیل و، هوا هم په پخېدو وه. دې وخت خو بیا تور چای ښه خوند هم کوي. ځوان بیا پتنوس ته لاس ور وغځاوه، یو کوچنی لوښی یې راپورته کړ. په لوښي کې د کامې د ګوړې ټوټې پرتې وې. له رنګه توره ښکارېده، خو د سوچه ګني ګوړه همداسې ښکاري. نور په خوند کې له روسي چاکلیټو هم غوره وي. او خولې مې ښه اوبه ورته وکړې. ځوان له کوټې ووت. ما هم له قلمه سر کش کړ، په سپین کاغذ مې ولیکل ځان مو راوپېژنئ. ما خپله پوښتنه نه تکرار کړې چې ډاکټر صاحب له خندا شین سو او ویې ویل زما لهجه خو سمه نه ده، راپسې ونه خاندې. له دې خبرې سره بیا له خندا شین سو. زه هم ورسره په خندا سوم او ومې ویل لهجه اړینه نه ده، انسان پالنه مهمه ده. بیا یې وویل سمه ده، دومره خو مې زده ده چې ستاسو پوښتنې پرې ځواب کړم. په سپین کاغذ مې سترګې ولګېدې. همدا خبره مې لنډې سړي ته تکرار کړه، ځان مو راوپېژنئ. عجب سړی و، هره خبره به یې په مسکا پیلوله او ویل به یې چې مسکا د زړونو د فتح کولو غوره اسلحه دی. ما ته هم ځکه ښکلې ښکارېدو چې مسکا یې په مخ خوره وه او مسکا څېره ښکلې کوي. سړی مسک سو، لاسونه یې پر یو بل مږل، په ستوني کې یې رګونه وښورېدل، لاړې یې تېرې کړې او بیا یې زما پوښتنه داسې ځواب کړه نوم مې تدسون ناکامورا دی. بیا یوه شېبه غلی سو، شونډې یې سره وروستلې، غاښونه یې ټینګ کړل. له یو لنډ فکر وروسته یې د میز په سر کاغذ کې سترګې ونیولې. له یوې مسکا وروسته یې وویل نه پوهېږم چې انسانان یې ولې نه راسره مني. ما هم غوږ نیولی و. مرکه مې خورا حوصلې سره پر مخ وړه. د ژورنالستانو دا چلند مې نه خوښېده چې په پوښتنه کې پوښتنې ولټوم او له میلمه ځواب یوې او بلې خوا کړم. که څه هم دا په اوسني ژورنالیزم کې یو ویروس بلل کېږي چې له یو چا داسې پوښتنه وسي چې هغه لږ تر لږه 3 دقیقې وخت نیسي او ژورنالیست بیا نیمه ثانیه وخت هم نه ورکوي. زه هماغسې غلی وم چې بیا یې پیل کړه. زه خو وایم چې ټوله نړۍ یو کلی دی او ټول انسانان سره کلیوال دي. نو زه هم تقریبا له نن 73 کاله وړاندې د همدې نړیوال کلي د جاپان د فوکوکا په ښار کې د مور له لمن ولوېدم. بیا یې ماته سترګې را ونیولې او ویې ویل تر اوسه خو ځوان یم. بیا یې په کړس کړس وخندل. که زما اختیار وای نو نه مې غوښتل چې زه دې په هغه ټولنه کې د مور له لمن ولوېږم، ځکه چې هغه یو پرمختللې ټولنه وه. زما زېږون ته هېڅ اړتیا نه درلوده. له تولید وروسته ما تل هڅه کوله چې زه دې په داسې یوې ټولنې کې ژوند وکړم چې د هغې ټولنې د درد لپاره د درملو حیثیت ولرم. خپل کوچنیتوب مې نه په زړه کېږي، خو د مور او پلار له خولو به درته ووایم. پلار مې د ورځني لګښت د پوره کولو په موخه په خپل ورځني کار بوخت. مور به مې تل تر څنګ لرله او یوه شېبه یې هم پرته له ما نه تېروله. تل به یې راته کیسې ویلې او په هماغه کوچنیتوب کې یې راته د وطن پالنې مینه راښودله. ورځ تر بلې ښه کېدم، له وجوده کمزوری وم خو له ذهنه بیا بیدار وم. مور به مې هر وخت له بازاره راته د بېلابېلو حیواناتو څېرې او موډلونه لکه زمری، لیوه او ګیدړ راوړل. له بازاره به چې راوګرځېده
نو زما د لوبو له سامانه به یې هم یوه کوچنۍ پنډه جوړه وه، زما مخې ته به یې کېښوده. زه به هم له خوښۍ په ټوپو وم. مور به مې راته ویل زویه دا زمری دی، د ځنګل باچا یې هم بللی سو. دا له نورو باچایانو سره ډیر توپیر لري. توپیر یې په دې کې دی چې هیڅکله پر بل حیوان تیری نه کوي. له ټولو حیواناتو ځواکمن دی، خو له هیڅ حیوان سره خپل زور نه ازمایي. که له لوږې مړ هم سي پردی ښکار نه خوري. بیا به یې د بل حیوان موډل راپورته کړ او خبرې به یې وغځولې. دا لیوه دی، هسې د لیوه نوم بد دی. موږ چې کله کوم ظالم انسان ووینو نو هغه د لیوه په نوم ونوموو. خو په رښتیا سره لیوه دومره بد نه دی. لیوه هم یو ځواکمن حیوان دی، خو هیڅکله هم یو لیوه پر بل لیوه ستم نه کوي. لیوه په نس زورور دی، تل د خپل نس مني، خو دومره هم نه چې د یو وخت خوړو لپاره پر بل لیوه ظلم وکړي. که له لوږې هم مړ سي پر بل لیوه به هیڅ زیاتی ونه کړي. ما تر اوسه نه دي اورېدلي چې د خپل نس د ډکولو لپاره بل لیوه وژلی وي. بیا به یې بل حیوان راپورته کړ، ببره لکۍ به ترې ځوړند وه او وبه یې ویل دا بیا ډېر چالاکه حیوان دی، نوم یې ګیدړه دی. تل د خپل نس په هکله فکر کوي او بې کبره هم دی. د زمري پاتسونو پسې ګرځي، چالاکه دی خو دومره هم نه چې د خپل نس لپاره له بل ګیدړ سره چلاکي وکړو او هغه غلط کړي. نو هغه وخت پر دې خبرو نه پوهېدم، یوازې د لوبو په مخه به مې له ټولو ګټه اخیستله. کله چې لوی سوم په دې وپوهېدم چې مور مې په لوړه کچه انسانیت پالنه راښودله او دا زما د کوچنیتوب دویمه مرحله وه. دا دوره هم په ټوپو وه، ډېر ژر تېره سوه. د ماشومتوب دریمه مرحله مې پیل سوه. د درېیمې مرحلې په نیمایي کې به مې مور په دې خبرو ټینګار کاوه چې زویه له انسان سره مینه وکړه ځکه چې انسان وطن ژغوري، له وطنه سره مینه وکړه ځکه چې وطن د انسانانو بړستن دی، ژوند وکړه او نورو ته ژوند ورکړه. د ماشومتوب دوران و، په منډو و، نه تم کېدو. زه هم ورځ تر بلې ښه کېدم او د مور د سپارښتنو په ارزښت پوهېدم. د مور په هره سپارښتنه کې مې مینه وه، له کرکې یې کرکه لرله او له مینې سره یې مینه کوله. میاشت په میاشت مې ونه هم لوړېدله او ذهن مې هم غوړېدو. یو څه رالوی سوم. په دې دوره کې به مې مور زما د کوچنیتوب هغه نورو دورو کیسې کولې. په هره کیسه کې به یې زه اتل شودم او ویل به یې ته یو بختور ماشوم وې، د مور و پلار د خوښۍ سبب ګرځېدلی وې. تل به دې په څېره کې مسکا لیدل کېده، همدا مسکا وه چې په هر چا به ګرانېدلې. او دا ډاډ درکوم چې عمر به دې اوږد وي، ځکه چې مسکا عمر اوږدوي او د انسان تر ټولو غوره ډاکټر دی. دا فطري خبره دی چې د مور هره خبره خوږه وي. ما به هم ښه په مینه اورېدلې. او د کوچنیتوب ارزښت هغه وخت معلومیږي چې کله څوک زلمی سي. بیا هر څوک وایي چې کوچنیتوب باچاهي دی. باچاهي زما د باچاهۍ وخت هم په تمامېدو و، خو زه نه پرې پوهېدم. اوس مې هم په یاد دی چې یوه شپه مې مور او پلار په ښوونځي کې زما د شمولیت خبرې کولې. ما هم له ښوونځي سره مینه پیدا سوې وه. تل به مې په تلویزیون کې د دولت مامورین خوښېدل. د دوی لباس به مې ډېر خوښ و. نور نه پرې پوهېدم چې دوی څوک دي او څه کوي، خو یوازې همدومره پوهاوی راته بسنه کوله چې دوی ټولو ښوونځی لوستی دي. ښوونځی راته یو بله نړۍ ښکارېده، یو بل ژوند مې بللو او هر وخت به مې د ښوونځي په هکله د مور او پلار څخه پوښتنې کولې. یو ورځ مې له موره وپوښتل کله چې له ښوونځي فارغ سوم نو زه به هم په تلویزیون کې ښکارم. مور مې زما په وړاندې په ګونډو سوه، دواړه طرفه یې ښکل کړم. بیا یې په ټټر پسې جوخت ونیوم. یوه شېبه یې همداسې نیولی وم.
بیا یې وویل هو زویه دوی ټولو ښوونځی لوستی دی او له ښوونځي فارغ دي نو ځکه د تلویزیون په پرده ښکاري. بالاخره هغه ورځ هم راورسېده چې په ښوونځي کې شامل شوم او د ښوونځي لومړۍ ورځ مې اوس هم یادېږي چې له حده ډېر خوښ وم ځکه چې له یوې خوا په یوې نوې نړۍ کې زما د نوي ژوند پیل و او له بله پلوه مې مور او پلار په هغه ورځ ډېر خوښ وو نو زه هم ځکه خوښ وم خو زه نه پوهېدم چې مور او پلار مې ولې دومره خوښ وو. اوس چې لوی شوم په دې وپوهېدم چې هغه ورځ زما برخلیک ټاکونکې ورځ وه نو ځکه مې مور او پلار دومره خوښ وو. هر مور او پلار د خپلو اولادونو لپاره غوره برخلیک غواړي او د برخلیک د ټاکلو په ورځ ډېر احتیاط کوي او خوښ وي. زما په ژوند کې ټول بدلونونه د همغې ورځې څخه سرچینه اخیستې دي. که په دې ځای کې هغه خبره راواخلم ښه پیوند به واخلي. زرګونه قدمه لار په یوه قدم پیلېږي. نو زما د ښوونځي لومړۍ ورځ زما د زده کړو بنسټ و. زما د ژوند ټول بدلونونه او کړنې له همغې ورځې پیل شوي. زما د ژوند د لارې لومړنی قدم و. دلته ګورم چې د ښوونځي په لومړۍ ورځ زده کوونکي په ښوونځي کې ډېر په تنګ وي ان تر دې چې بیا څو ورځې ښوونځي ته هم نه راځي. خو زه بیا داسې نه وم. په لومړۍ ورځ په ښوونځي کې دومره خوښ وم چې د خوښۍ له لاسه په ورځې نه یم پوهېدلی. له یوه لوري مې ښوونکې ډېره مینهناکه ښځه وه او له بله لوري یوې نوې نړۍ ته راغلی وم. نوي ملګري مې وموندل او یو نوی چاپېریال و. پر ښوونکو به زده کوونکي ډېر ګران. تا به ویل چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي. نور ملګري او ټولګیوال مې لږ شوخ وو یو بل به یې ځوراوه خو زما په غوږونو کې د مور سپارښتنو ځای نیولی و. تل به مې د زمري لیوه او ګیدړ صفات په سترګو کې راتاوېدل چې دوی پر یوه بل ستم نه کاوه. د دې حیواناتو له مینې اغېزمن سوی وم. چوم وم نه پوهېدم. تل به مې زمری لیوه او ګیدړ مې انسانان او د دوی مینه به مې انسانیت بلله. نو ما هم په همدې خبرو تکیه کوله او له کوچنیتوبه مې په خپل ژوند کې عملي کولې. د ښوونځي د دورې کلونه مې ښه په شور تېر کړل. کوچنیتوبه مې د انسان ژغورنې مخې درلودلې. له ځانه به مې هغه زمری جوړاوه چې له ټولو ځواکمن و خو پر هېڅ چا یې ظلم نه کاوه. که ووایم چې زه لوی خدای د هغې ټولنې لپاره نه وم پیدا کړی یوازې د تولید ځای مې هغه ټولنه وه. هغه ځکه چې انسان په خپله خوښه نسي زېږېدلی. نو دا منم چې زه په جاپاني ټولنه کې زېږېدلی یم خو لوی خدای د افغاني ټولنې لپاره یوه ډالۍ وګرځولم. د ښوونځي کلونو ته راګرځم. د ښوونځي کلونه تېرېدل. ډېر ښه ښوونیز نظام مو درلود. په هر درسي ساعت کې مو د ژوند مختلفې چارې زده کولې. د لومړي او دویم ټولګي په تمامېدو سره مې د خپلې ژبې په لیک او لوست بری ومونده او درېیم ټولګي ته بریالی شوم. ټوله ورځ به ښوونځي کې وم ځکه موږ به سهار اوه بجې ښوونځي ته تللو تر ماښام اوه بجو پورې به هلته وو. د ژوند هره چاره مو په ښوونځي کې زده کوله ان تر دې چې د پخلنځي په نوم مو هم یو درسي ساعت درلود چې په دې درسي ساعت کې به مو د پخلنځي پاکوالی زده کاوه. له یوه لوري به زده کړه وسوه او له بله لوري به مو د ښوونځي پخلنځی هم پاک کړ. د وخت په تېرېدو سره لوړو ټولګیو ته ورسېدم. درس مې هم پیچلی کېده او مسؤلیتونه به هم زیاتېده. د هر استاد لیکچر راته د ژوند تر ټولو ښې او غوره خاطرې دي. که ژوند په نیمه لار کې پرې نه ښودم نو دا لیکچرونه به ټول ټکي په ټکي لیکم او د نړۍ ښوونکو ته به یې ډالۍ کوم.
د یو څو استادانو خبرې را اخلم. د چیکاموري په نوم یو استاد به هر وخت راته ویل موږ او تاسو دلته انسانیت لپاره زده کړې کوو او لویه موخه مو ژوندیو ته ژوند ورکول دي، نه له ژوندیو ژوند اخیستل. موږ باید تل دې ته هڅولو چې بدي باید په بدي سره ځواب نسي. د بدي په وړاندې ښېګړه کول لوی انسانیت دی او دا خبره به یې تل په خوله وه. پر موږ اتومي برید وسو، له موږ ژوند به اخیستل سو، خو موږ پر هیڅ چا اتومي برید نه کوو او له هیڅ چا ژوند نه اخلو. د اونو په نوم د تاریخ مضمون استاد به تل سوله ییزې کلمې کارولې. یوه ورځ یې د هغه 12 کلن ځوان د سترګو لیدلی حال بیانوه چې د هیروشیما پیښه یې په ژوندون لیدلې وه. د اونو له سترګو اوښکې څرکې وکړې. بیا یې د پروجیکټور په پرده یو خړ یعنې تور او سپین تصویر روښانه کړ. تصویر بدرنګ نه و خو ډیر بدرنګ ښکارېدو. بیا یې وویل ګرانو زده کوونکو دا هارو تاناکا دی. هارو تاناکا وایي زه 12 کلن وم چې هېواد مو د جګړې په اور تود سو. یو زړه بوږنوونکی حال رامنځته سو. له راډیو به مو له وژنې بله کلمه نه اورېدله. په لومړۍ ورځ مې د راډیو له لارې یو نظامي قمندان له خولې واورېدل موږ وګټله، جګړه به پای مومي. زه په دې خبره ډېر خوښ سوم ځکه چې له جګړې ستړی وم او جګړه زما لپاره ستونزمنه وه. په جګړه کې مې خپل راتلونکی تور لیدو چې په یوه نس خوړو پسې به پښې تورې او ببر سر په واټونو ګرځم. د جګړې له تورو لړو مې د زړه درزا زیاتېده او د وحشت غږونه مې پکې اورېدل. له بده مرغه چې زما وړاندوینې رښتیا سوې، ځکه همدا جګړه وه چې له ما یې هر څه واخیستل. پلار مې د پولادو په کارخانه کې کار کاوه. د پولادو کارخانه له منځه ولاړه، خو له نیکه مرغه چې پلار مې ژوندی ترې راووت. هره ورځ به بمونه راباندې پرېوتل. د تیارو له غږو مو زړه برېښېدو. هر څوک د خپل ځان په فکر کې و. یو وخت و چې د الوتکو یوه ډله راغله. د دوی لوړوالی کم و. له کم لوړوالي یې بمونه غورځول. ټوکیو یې په سرو لمبو واخیسته. موږ په کور هم یو بم پرېوت. له هر څه یې خلاص کړو. د مور او پلار سره مې د سیمې یوې څنډې ته ولاړم. هلته مو په ډېرې ویرې شپه سبا کړه. هره دقیقه مو د جګړې انځور په سترګو کې و. سهار پرته له دې چې مور پلار ته ووایم د یوې غونډۍ په پیڅه ور وختلم. د غونډۍ سر ته لا نه وم ختلی چې بیا مې د الوتکو برا واورېدله. ووېرېدم خو څه مې کړي وای غلی پاته سوم. ځای په ځای کېناستم. لږ وروسته مې یو لوی غږ واورېدو لکه ټوله نړۍ چې والوځي. سترګې مې وغړولې. په مخ مې بل ډول هوا ولګېده. په پوزه مې د باروتو بوی کش کړ. د سیمې پر مخ مې د لوګي لوی کتلې ولیدې چې د اسمان پر لور یې پورته کېدلې. د لوګي په کتلو کې مې د انسانانو څېرې لیدلې. دا حالت بیا ډېر ویرونکی و. له همغې ورځې مې نه مور ولیده او نه پلار. د استازي له سترګو بیا اوښکې څړیکې وکړې. پروجیکټور یې بند کړ. بیا یې وویل اخ جګړې څومره ماشومان مو بدرنګ کړل، له څومره ژوندیو مو ژوند واخیست. بیا یې مخ راتاو کړ او زموږ پر یو ټولګیوال یې غږ وکړ موراتا جګړه ښکلي خلک بدرنګوي. بیا یې په ما کې سترګې ونیولې او ویې ویل جګړه لیونی سپی دی چې پر چا ورغی هغه داړي. جګړه له یو شتمن ملت سوالګر ملت جوړوي. جګړه د یو ملت غرور له منځه وړي. د استاد هرې خبرې به زموږ په زړونو منګولې لګولې. له جګړې او غچ اخیستلو یې زړه راتور کړ. لیکچر یې راټول کړ. استاده ووتله. بل استاد راغی. هر استاد به مو د وطن پالنې انګېزه رابښله. په همدې ډول زموږ ټولو استادانو همدا لار نیولې وه. د همغو استادانو هڅې دي چې نن د جاپان هېواد د نه منلو پرمختګونه وکړل.
زموږ په هیواد کې جګړه دومره توره او سپیره وپېژندل سوه چې زموږ ځوان نسل یې دې ته وهڅولو تر څو ووایي نه مو څوک وژلی شي او نه څوک وژنو. د دې خبرې کول او بیا یې په ژوند کې عملي کول اسانه کار نه دی، ځکه چې په همدې ځوانانو کې داسې ځوانان شته چې د چا پلار همدې تورې جګړې خوړلی دی او د چا مور، نو دوی به څنګه خپل غچ وانخلي؟ جاپانیانو هیڅ څوک ونه وژل په هغه صورت کې چې له جاپانیانو ډیرو سړي خورو ژوند واخیست. د مور سپارښتنو او د استادانو هڅو په برکت له ښوونځي په ښه هسکه غاړه فارغ شوم او د طبابت په برخه کې مې په زده کړو پیل وکړ. د زده کړې په جریان کې مې هیڅکله هم داسې فکر نه دی کړی چې زه دې په یو لوی روغتیایي مرکز کې په دنده بوخت وم. تل به مې د نړۍ د بېوزلو ملت د خوارځواکو ماشومانو په هکله فکر کاوه. کله به چې په داسې فکر کې ډوب شوم ناڅاپه به مې د جګړې د باروتو بوی په پزه ولګېدو. له ژونده یې ایستلی وم. له جګړې مې ویره او کرکه دواړه لرل. جګړه مې بده راتله، نه مې غوښتل چې له جګړې سره جګړه وکړم، نو ځکه مې له جګړې سره مبارزه پیل کړه تر څو مخه یې ونیسم. ما د خپل ځان لپاره هیڅ ژوند نه دی کړی، ما ځان هیر کړی دی. ما تل د داسې یو ملت په هکله فکر کاوه چې نه مې لیدلی و او نه ترې خبر وم چې د نړۍ په کومه برخه کې به میشت وي. هغه کوم ملت دی؟ هغه جګړه ځپلی ولس دی. که هغه له هر قوم وي، د هر دین او د هر مذهب پیروي وي، زه یې په قوم، دین او مذهب کې کار نه لرم. ما ته د دوی ژغورل ارزښت لري، ځکه چې خدای مخلوق ته ژوند ورکړی. په مخلوق کې بیا ډیر څه شامل دي، له نباتاتو نیولې تر حیواناتو پورې. داسې نه ده چې خدای یوازې یو قوم د ژوند کولو وړ بللی دی یا د یو دین او مذهب پیرویانو ته د ژوند کولو وړتیا وربښلی دی او د نورو ادیانو او مذهبیانو پیروان د ژوند حق نه لري. نو له همدې امله مې خپله مخه انسان ژغورل وګرځوله. بس یوازې همدا فکر مې کاوه چې د انسان ژغورلو تر ټولو ښه لار طبابت دی او یوازې په همدې لاره مې د مور سپارښتنې سرته رسولی سم. د کیوشو پوهنتون د طب پوهنځي ته مې لار وموندله. دا پوهنتون په هیواد کې څلورم تاریخي پوهنتون ګڼل کیږي. د هیواد پرمختللی پوهنتون دی. د محصلینو شمیر یې هم زیات دی. ډیر ښکلي او لایق استادان مو لرل.